د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. په مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ده. نن سه شنبه د سلواغې لسمه د 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې د اجتماعي سره سمون لري. روانه خبري سرویس درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د کابل غور لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. په روزګان کې د سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. لغمان کې پر 150 جریبه ځمکه کې د شفتالو بڼونه جوړیږي. او په غزه کې د صهیونستان د روانو ظلمونو او جهادي ډلو د مقاومت 114مه ورځ ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل غور لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د غور د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین د ترافیکو پر مخ د کابل غور لویه لارې د پرانستې خبر ورکړی دی. د غور د ټولګټو چارو رئیس مولوي ابو شعیب رسنۍ ته وویل د تیرو څو ورځې د واورې ورښت د کابل غور لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د دوی د کاري ټیمونو وتوانېدل دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. د یادونې وړ ده چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د بکک کوتل دواړو غاړو کې څو لارې او د مسافر وړونکو موټر بندي پاتې وو. په روزګان کې د سیلابونو د راوتلو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د روزګان طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په مرکز اړوند عمري بازار کې د تیرو 2 ورځو سیلابونو له کبله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. په ورته وخت کې د روزګان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مني چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله عام خلک زیانمن شوي او د سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستو ډاډ ورکوي او له مؤسسو څخه هم غواړي چې له زیانمنو شویو کورنیو ته مرستې وکړي. دغه راسمي اوسیدونکي هم د سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه وایي چې تیرو 2 ورځو په بهیر کې د سیلابونو له امله یې کورونه ویجاړ او 9000 کیلو وچ بادام یې له منځه تللي دي. لغمان کې پر 150 جریبه ځمکه د شفتالو بڼونه جوړیږي. د لغمان د کرنې اوبو مالداري ریاست ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په همکاري د دې ولایت د قرغۍ ولسوالۍ پر 150 جریبه ځمکه د شفتالو بڼو جوړولو چارې پیل کړې دي. دغه ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو بڼو لپاره بزګران د پروژې ټولنیزو کارکونکو لخوا د لغمان کرنې ریاست په همغږۍ ټاکل شوی دی چې د بڼونو تر ډیزاین وروسته اوس پر دوی د شفتالو نیالګي وویشل شول. د دې پروسې له لارې یو جریب بڼ لپاره 100 د شفتالو نیالګي ویشل کیږي. 150 جریب لپاره په ټولنیزه توګه 15000 نیالګي په پام کې نیول شوی دي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې وسم یو بهرنی خبر. غزه کې د صهیونستان د روانو ظلمونو او جهادي ډلو د مقاومت 114مه ورځ ده. غزه کې نن سه شنبه د اسرایلی رژیم او فلسطینی جهادي ډلو ترمنځ د روانې جګړې 114مه ورځ هم پر فلسطینی بیګناه وګړو له بمباري او د ظلمونو له دوام سره پیل شوه او تر دا مهاله د دغه تړانګ پر بیلابل سیمو کې ګڼ شمېر ځایونه بمباري او په نښه شوي
چې تر ډیره قربانیان ملکی وګړي دي. غزه کې د فلسطین د روغتیا ادارې د معلوماتو لمخې روانه جګړه کې د فلسطین شهیدانو شمیر 26,630 تنو ته او د ټپیانو شمیر 15,315 تنو ته رسیدلی دی. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بیا ښه وخت لوی الله مو مل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.